په تمامو ګناهونو کې بدترینه سودا دا تکبر دی. که ملا کوي غرق دی، که د بستارې والی کوي، که اجي کوي، که ملک یې کوي، که ښځې کوي، که په بچو یې کوي چې بچي الله کړي، څوک چې تکبر کوي دی تباه برباد دی. بس څوک په یو شي تکبر کوي، څوک په بل شي کوي. تکبر چې څوک کوي په ورځ د قیامت به شکل د انساني باډي به میږي هم نه میږي هم نه او خلک به پې پښې ږدي. کافر د پاره جهنم دی، منافق د پاره جهنم دی، د ګناهګار د پاره جهنم دی، د متکبره د پاره جهنم نه دی. جهنم کې یو جیل دی، نوم یې بولس دی، دا به جیل لځي. یو دوه لکان هم راغټ جي یا لږې روپۍ راساچي. بس ته زمانه نه خبر، تا ما نه پېژنې، تا هم پېژنم، کردار هم دې پېژنم، دوی قنوت نه درځي، دومره دې کردار دی. او که په سر دې دړ راغې، بلډ پریشر دې کته شو، بلډ پریشر دې پورته شو، بیا به پرتې وې، بیا به لیونۍ. دا دې حقیقت دی. یو بزرګ یو سړی راغی غټ خان ویل ما نه پېژنې چې څوک یم. هغه دې پېژن ویل ولې؟ ویلې پیدا د ګنده اوبو نه پلیتي، اوس په خېټه کې دړۍ ګندګي ده، چې مړ شو بیا به د نه بوی دي چینجي به در پکې وشي. ویل دومره دې پېژنم.